بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات او بیا ډاکټر برکي تاسو ته د ټول لیدونکو ته وایم نو مننه د یونیسف نه چې نن داسې یو ښکلې مشاعره راجوړه کړله. زه خو خدای شته چې ډېر وخت کېږي د مشاعرو نه پاتې وم او د استاد له برکته خواږه خواږه دوستان شاعران مې ولیدل. بیا زما د سفر ملګری زما د ناستو ملګری هغه څوک چې زه ورسره غم او خوشحالي شریکوم تراب صاحب دا مې ولیده ډېر زیات خوشحاله شوم. نو دا چې اختریزه مشاعره ده او په کار دا و چې موږ د خوشحالۍ شعر ویلی خو دغه تېرو حالتونو موږ دومره ډبولي وو چې څومره قلم راپورته کړم چې زه د خوشحالۍ شعر ولیکم نه کېږي. نو بخښنه کوئ که داسې څه وي مهرباني وایي یو دوه غزلې دي بیا یو نظم تاسو سره شریکوم. وایي دا خلک چې ګورئ د کور لوښي له نیستۍ خرڅوي. دا خلک چې ګورئ د کور لوښي له نیستۍ خرڅوي څنګ کې بل ناست دی یو پلار خپله بچۍ خرڅوي. دا خلک چې ګورئ د کور لوښي له نیستۍ خرڅوي او څنګ کې بل ناست دی یو پلار خپله بچۍ خرڅوي. او دا به څوک ومني چې غړي د خپل خوږ وجوده استاده دا به څوک ومني چې غړي د خپل خوږ وجوده خو افغانان خپلې ګردې د مجبورۍ دا به څوک ومني چې غړي د خپل خوږ وجوده خو افغانان خپلې ګردې له مجبورۍ خرڅوي. او پرون واده و د دې ځوان نن مې بازار کې ولید پرون واده و د دې ځوان نن مې بازار کې ولید د خپلې ناوې په زرګر باندې والی خرڅوي. مننه پراب صاحب. وایي پرون واده و د دې ځوان نن مې بازار کې ولید او د خپلې ناوې په زرګر باندې والی خرڅوي. او د دغه کونډې شتمني همدغه دوه چرګې دي. د دغه کونډې شتمني همدغه دوه چرګې دي خپله یې نه خوري خو په نورو یاګۍ خرڅوي. د دغه کونډې شتمني همدغه دوه چرګې دي خپله یې نه خوري خو په نورو یاګۍ خرڅوي. او مشران زمونږ سوداګرو شګیوال پرهیزه مشران زمونږ سوداګرو شګیوال پرهیزه ولس ګران اخلي په آخر په روپۍ خرڅوي. مشران زمونږ سوداګرو شګیوال پرهیزه ولس ګران اخلي په آخر په روپۍ خرڅوي. یو بل غزل دی چې ومې وهئ پروت یم بې لاسو بې پښو یم ومې وهئ پروت یم بې لاسو بې پښو یم او زه افغانستان نور تنګ له خپلو او پردو یم. ومې وهئ پروت یم بې لاسو بې پښو یم زه افغانستان نور تنګ له خپلو او پردو یم. خوښ یم چې ورک شمه بیخي دې له نقشې وځم خوښ یم چې ورک شمه بیخي دې له نقشې وځم رنځ له سرطان وړم کله زه د جوړېدو یم. او ټول ملکونه مخکې شول زه شل او مات ګډ پاتې شوم ټول ملکونه مخکې شول زه شل او مات ګډ پاتې شوم. او څو لسیزې کېږي ورځ په ورځ په شا د تلو یم. کومې لوبې نه وې چې په ما باندې چا ونه کړي کومې لوبې نه وې چې په ما باندې چا ونه کړي او څو ځلې کنډر شوم بمبار شوی په بمو یم. وښایي ګناه راته یو بد زما په ګوته کړئ وښایي ګناه راته یو بد زما په ګوته کړئ ولې او په کوم جرم میدان زه د جګړو یم. وښایي ګناه راته یو بد زما په ګوته کړئ ولې او په کوم جرم میدان زه د جګړو یم. او غږ وکړه پرهیزه شګیواله په بچیانو مې غږ وکړه پرهیزه شګیواله په بچیانو مې جوړ شي نور په خپله کې که نه دو. مننه پراب صاحب. غږ وکړه پرهیزه شګیواله په بچیانو مې او جوړ شي نور په خپلو کې که نه د ورکېدو یم جوړ شي نور په خپلو کې که نه د ورکېدو یم. یو نظم له تاسو سره شریکوم چې دا زما د ژوند هغه زما کوم دلته چې زما مزولي دي هغوی پکې خپل تصویر کتلی شي او څوک چې زما نه مشران دي. خیر ځوانان به لږ د دې دغه نه څه پاتې شي نو دغه نظم تاسو سره شریکومه. وایي واورئ ترخه د غم سندرې کیسه واورئ ترخه د غم سندرې کیسه زما د ژوند سره ملګري کیسه. په خوشحالۍ مې کوو ژوند کلي کې په خوشحالۍ مې کوو ژوند کلي کې واخ څه مزه وه څه و خوند کلي کې د خټو جوړه مو کوډګۍ لرله او موږ کوټه کې انګېټۍ لرله. هر سهار مور مې ویښېدله وختي هر سهار مور مې ویښېدله وختي لمانځه لپاره پاڅېدله وختي دې به اور بل کړ موږ ویده به وټول دې به اور بل کړ موږ ویده به وټول واړه ځکه خو پراته به وټول. بیا به په ټولو وکړ پلار آوازه
بیا به په ټولو وکړ پلار آواز او خوږ به مې واورېد د شیروار آواز او ما ته به هر وخت مور ساتې کټوۍ کی تراب صاحب ما ته به هر وخت مور ساتې کټوۍ کی او چکۍ چکۍ خوږې مستې کټوۍ کی مستې پرتې به مې وې زنې پورې او ځان به مې ولړو لمنې پورې څلته سهار به مې بیا غوابې ولې څلته سهار به مې بیا غوابې ولې او هم به تلک کې مې مرغۍ نیولې ډېر به مو وږی چې به کور ته راغلم ډېر به مو وږی چې به کور ته راغلم د تنور خواله به زه مور ته راغلم او زر به یې راکړه راته ګرمه ډوډۍ خوږه د مور د لاسو نرمه ډوډۍ او ډوډۍ په لاس به بهر ووتلم بیا تر ماښامه کور ته نه راتللم لوبې مې کړې انډیوالانو سره لوبې مې کړې انډیوالانو سره او زموږ د کلي هلکانو سره استاذه غنمو لو ته ډېر خوشحاله به غنمو لو ته ډېر خوشحاله به بیا چې غوبل د کلي خواله به موږ له پګۍ ته به قطار ولاړو موږ له پګۍ ته به قطار ولاړو مشرانو مخ ته به څه خوار ولاړو چې به لمن کې غنم راکړل چې به لمن کې غنم راکړل هر یو ویل له دې کم راکړل چې به لمن کې غنم راکړل او هر یو ویل له دې کم راکړل او نور به راهی شو د دکان په لوري نور به راهی شو د دکان په لوري او د خوشحالۍ نه څوک یو بل نه ګوري څومره خوند کوه اختر د کلي څومره خوند کوه اختر د کلي یخې دیرې او مازیګر د کلي هر څه له موږ جنګ او جګړو واخیستل هر څه له موږ جنګ او جګړو واخیستل کلي شلوران د اور لمبو واخیستل ورو ورو مو چم یو رقم شور اخیستو ورو ورو مو چم یو رقم شور اخیستو نا امنۍ ورځ تر بلې زور اخیستو د شپې راتلل به ناپېژنده خلک د شپې راتلل به ناپېژنده خلک ډېرې بېزاره کړل له ژونده خلک په زور ویستل به یې ځوانان له کوره په زور ویستل به یې ځوانان له کوره ورکول هر چا شهیدان له کوره زما پلارجان ته هم خطونه راتلل زما پلارجان ته هم خطونه راتلل ورته د مرګ ترخه ګواښونه راتلل ما ته لا اوس هماغه شپه یاده ده ما ته لا اوس هماغه شپه یاده ده او نه مې هېرېږي راته ښه یاده ده پرېکړه د تګ موږ سره پلار وکړله او ګډه له کلي مو سهار وکړله ډک کور مو پرېښود ورک منزل په لوري ډک کور مو پرېښود ورک منزل په لوري او ترې را روان شو ژوند بدل په لوري د خپل خوږ کلي نه کوچنی بیل شومه د خپل خوږ کلي نه کوچنی بیل شومه او لکه چې زه ترې وم پردی بیل شومه تراب صاحب اوس نو بلا بلا مودې وشولې اوس نو بلا بلا مودې وشولې په بل وطن کې زموږ شپې وشولې عمر تیر شو اوس زوړ شوی یما عمر تیر شو اوس زوړ شوی یما په درد او غم باندې موړ شوی یما مننه عمر تیر شو اوس زوړ شوی یما په درد او غم باندې موړ شوی یما کلونه بعد راغلم تنها کلي ته کلونه بعد راغلم تنها کلي ته زما د مور او د ابا کلي ته هر څه بدرنګه و کوڅې شاړې وې ورانې وې لارې هم ډېرې شاړې وې نږدې خپلوانو ته پردی ښکارېدم نږدې خپلوانو ته پردی ښکارېدم هر چا له سم زه لیونی ښکارېدم مینه پکې نه وه پخوا په شانتې و فکر د چا نه و زما په شانتې چې به وې ښکلې په ځوانانو حجرې چې به وې ښکلې په ځوانانو حجرې سپېره ګودرو نه وې ډکې ویالې خوږې نیاګانې باباګان هم نه وو خوږې نیاګانې باباګان هم نه وو الله دې وبخي له مخې مړه ما پکې ورا او نه ډولۍ ولیده ما پکې ورا او نه ډولۍ ولیده نه مې هغه خپله بلۍ ولیده نه د پخوا په شان غوبلونه کېدل نه د پخوا په شان غوبلونه کېدل نه په غوایانو څپرونه کېدل هر څوک اخیستی و بس حرص د پیسو هر څوک اخیستی و بس حرص د پیسو ټول ناخبره و د تیرو کیسو هیچا به خپلې نه کرلې ځمکې هیچا به خپلې نه کرلې ځمکې د پلار نیکۍ خرڅولې ځمکې چې خپل بچی پرې په سفر ولیږي په سختو لارو یې بهر ولیږي په داسې حال باندې له زړه خفه شوم په داسې حال باندې له زړه خفه شوم ډک زړګی پاتې شوم ښه خفه شوم ډګروال صاحب یوه وړه مهدیره وه دلته یوه وړه مهدیره وه دلته او پراخه دښته او میره وه دلته ورغلم ما پکې دمه وکړله او په لیدو زړه مې سره لمبه وکړله قبرو نیولې وه دا لویه میره قبرو نیولې وه دا لویه میره معلومېده د هر شهید مقبره لیکل پرې و په هر مزار باندې ومې لوستل یو یو په وار باندې پلرونه ټول مې ورته وپېژندل پلرونه ټول مې ورته وپېژندل بچیان یې سره ما ونه پېژندل ومې لیدل د جمهوریت شهیدان ومې لیدل د جمهوریت شهیدان څنګ کې و د امارت شهیدان تصویر کې یو د بل په شانو دواړه تصویر کې یو د بل په شانو دواړه سکني ورونه دا ګلانو دواړه ومې لیدل د جمهوریت شهیدان
ومې لیدل د جمهوریت شهیدان څنګ کې یو د امارت شهیدان تصویر کې یو د بل په شانو دواړه سکني ورونه دا ګلانو دواړه درې رنګه یو باندې جنډه راپېده درې رنګه یو باندې جنډه راپېده په دې بل ځوان سپینه ټوټه راپېده او دواړو جنډو کې کلمه ښکارېده دواړو جنډو کې کلمه ښکارېده د محمد صلی الله علیه وسلم د محمد پکې نامه ښکارېده یوه شیبه ښه په فکرو کې ډوب شوم یوه شیبه ښه په فکرو کې ډوب شوم غم کې وم ډوب نور هم غمو کې ډوب شوم د خپل د رب نه مې دعا وغوښته د خپل د رب نه مې دعا وغوښته او نور مې له داسې حال پناه وغوښته ته خو پاک ربه قراري راولې ته خو پاک ربه قراري راولې افغانستان کې ارامي راولې شوم را روان ترې ما هر خواته کتل شوم را روان ترې ما هر خواته کتل له کلي تلم خو ما شاته کتل د وخت چړو باندې حلال پرهیزه د وخت چړو باندې حلال پرهیزه الله دې ملشه شګیوال پرهیزه الله دې ملشه شګیوال پرهیزه